أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله تعالی فرمایي ډیر را نږدې شوی دی خلکو ته حساب د هغوی او دوی په غفلت کې دي، مخ اړوونکي دي. کله چې په کوم ځای کې ویل شي په عامه اداره کې یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې یا ستا انټرویو ده، نو ته چې هغه انټرویو ته ورځې ځان خو ورته اماده کړې د سوال جواب لپاره، حساب کتاب لپاره. یا په پوهنتون کې ستا امتحان ده، نو ته خو هغه امتحان ته ځان برابروې. که چیرې ما نه دا پوښتنه وکړي زه د دې سوال لپاره دا جواب لرم، د دې لپاره دا لرم، ځان دې ورته اماده کړې. یا یو استاد څو ورځې پوهنتون ته نه تللی، د میاشتې په اخره کې منیجر غواړي ته چې هلته ورځې، اول د هغې ورځې جواب خو تا سره وي چې دغه ورځ مې دغه مشکل و، یعنې دا به ما نه دا پوښتنه کې زه به د هغه په بدل کې ورته دا جواب ورکوم، نو تا ځان سره یو جواب برابر کړی. نو اوس خپله ځان سره فکر وکړه کوم کتاب چې را نږدې شوی دی او موږ ورته ورتلونکي یو، د هغه لپاره تاسو تیار کړي، څه جواب لري، څومره په غفلت کې اخته یو، بس د همدې دنیا په قصه کې یو، د هغه دنیا لپاره موږ یو جواب هم نه لرو. الله تعالی خپله وایي چې حساب و کتاب را نږدې شوی او دوی په غفلت کې دي. موږ د دنیا په فکر کې یو، د بچې خېټې، خوراک، شهرت، پیسې، همدغې غم کې اخته یو، د هغې دنیا ته هم لږ ذره فکر هم نه ده کړی چې سبا به زه ورځم خو زه څه جواب لرم، بیا څه به ورته وایم، څه ما کړي دي دنیا کې، کوم عبادت مې کړي، نو بیا به ورته څه جواب لرو. موږ خو غافله یو د قرآن نه، د دین نه، د عبادت نه، د الله نه. بیا په همداسې حالت کې موږ له دنیا څخه هم رخصت شو، بس ټول عباس وخت هم همداسې تېر کړی. او د دنیا په کارونو کې خو دومره لالهان او ستړي یو چې د دین نه بیخي غافله شوي یو، چې خپل وظیفې ته مې ټوله اوس په هماغې کار کو، نور هم دین ته خیال نه وي، نور هم مانځه ته خیال نه وي. شته داسې ډېر خلک دومره به مشهور په دې ژوند کې، خو بیا به هم د دین نه غافله وي، صرف لمونځ ته به وخت نه لري. نو آیا ته خو د سبا د الله په وړاندې ودرېږي، تا نه پوښتنه کېږي، تا سره حساب و کتاب کېږي، بیا څه جواب لري؟ آیا دا کار موږ ته ډېر مهم دی د عبادت نه؟ بیا پکې دومره اخته یو چې راشو اوس خو ډېر ستر یم دا فرض وکړم یا دا فرض وکړم داسې پاتې شي. ټوله ورځ کې د یو 2 ساعته عبادت نه نیسي او بیا دې ته هم موږ وخت نه لرو او ټوله ورځ په کاروبار کې مشغوله یو. تر څو پورې په دې غفلت کې ویدي یو؟ که په همدې حالت کې تا ته مرګ راشي، ښه جواب لري، همدا سبا د تا ته مرګ راشي. که وغواړو دغه غفلت څخه نجات واخلو، نو باید دا خبره همیشه خپل مخې ته وساتو چې زه حتما الله ته ورځم، زه مخامخ کېدونکی یم د هغه سره. بیا ته نه غافله کېږه، همیشه ته تیار یې هغې ته. همداسې د قرآن کریم تلاوت کول، څومره وخت ما بسیاتو ته ورکړی. تاسو یو ځل ځان سره 15-10 دقیقې قرآن کریم ته ورکړئ، بیا هم سکون د ژوند وګورئ او بیا روزانه ژوند خپل وګورئ او مخکې خپل ژوند وګورئ. هېڅ وخت هم نه نیسي، 15-10 دقیقې په ټوله ورځ کې بیخي کم ټایم دی. همداسې آخرت په یاد درلودل، د الله ډېر ذکر کول، نو دا هغه شیان دي چې موږ د غفلت د خوب نه را بیداره کوي، په غفلت کې نه پرېږدي، همیشه متوجه کوي الله ته. الله جل جلاله دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او موږ ټول مسلمانان دې د غفلت څخه وساتي، او هغه کسان چې په غفلت کې اخته دي الله تعالی دې هغوی د غفلت د خوب نه راپورته کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.